د میدان وردګو د والي ویان محب الله شریفزي رسنیو ته وویل چې د عليپور نه مسؤلو وسلوالو تیره پنجشنبه له غرمې وروسته د دغه ولایت د بهسود د دویمه حصې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر 2 پوستو بریدونه کړي. د زیاتوي د عليپور کسانو د یادو 2 پوستو پولیس بیوسلې کړي او ډبولې دي. 2 پولیس هم ټپیان کړي او د غفور په نوم یو ټپي پولیس هم له ځان سره بیولې دی. هغه زیاتوي د عليپور غیر مسؤلو وسلوالو له یادو پوستو 10 میله کلاشینکوفونه، 2 میله پیکا، 1 میل M14 ټوپک، 2 نارنجک اندازه او 1 هموي ټانګ له ځان سره وړي دي. شریفزي په دې اړه چې ولایتي اداره تر اوسه د عليپور د کړنو په اړه څه کړي وویل موږ دغه موضوع بار له مرکزی حکومت سره شریکه کړې. هغه د لوړپوړو چارواکو لخوا په ضمانت خوشی شوی چې بیا به داسې کړنې نه کوي، خو بیا هم د دولت خلاف کړنې کوي. د زیاتوي کچېرې مرکزی حکومت د عليپور د نیولو امر وکړي دوی تیار دي چې دغه غیر مسؤل وسلوال ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې عبدالغني عليپور چې د نامسؤلو وسلوالو په درلودلو په لارو د باج اخیستو او خلکو پر ځورونه تورن دی، د 1990 کال د لندې په 4مه امنیتي ځواکونو کابل کې ونیوه، خو 2 ورځې وروسته ځینو کسانو د نوموړي په ملاتړ له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړ چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د یادو لاریونونو په ترڅ کې په کابل ښار کې 48 پولیسان ټپیان او د ملي اردو د جلب او جذب د 3 مرکزونو په ګډون 9 امنیتي پوستې تخریب او وسوځول شوې. وروسته عليپور د لندې په 5مه د ولسمشر د 2م رسیال سرور دانش په ضمانت خوشی شو او ژمنه یې وکړه چې وسلې به یې ثبتوي او دولت ته به یې سپاري، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د میدان وردګو ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم د شریفزي څرګندونې تاییدوي او وایي د غیر مسؤل وسلوالو مشر عليپور غوښتل چې ولسوالۍ امنیتي قومندانۍ ته په زور دننه شي او خپل هغه مجرم ملګري آزاد کړي چې څه موده وړاندې د پولیسو پر ګزمه برید کړی و او څو تنه پولیس یې ټپیان کړي و. هوتک وایي چې په سیمه کې وضعیت سم نه دی او د وسلوالو لخوا د 2م برید هڅې روانې دي.